وګورئ موږ تقریبا چې هغه اول سر کې مو ویډیو شروع کړه هغه اولنی سړک و نه پوهېږم چې هغه ځای و که کوم ځای و خو له ډېره لاندې ځایه څه راپورته سو نو دا چې دی د کیمپینګ ځای دی که څوک غواړي چې د افغانستان څخه خوند واخلي نو دلته دې راسي خیمې دې راوړي یوه شپه نه دوې درې څلور چې ښه پسه راولې دلته او امکانات د ژوند در سره یي څلور پنځه نفره یاست دا پنځوسۍ به درکړمه دا پنځوسۍ به درکړمه لس روپۍ ستاسو د ټولو صحیح دی اوس خوشحاله یاست ټوله وخاندئ یوارې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر بیا هم کونړ او ښایسته دانګام نو د دانګام هغه سر ته په ختو یو نو مازدیګر ټیم دی چې د دې درې څه خوند واخلو نو په دې لاره باندې راختلي یو نو ډېری ځای راغلي یو غرمه مو ډوډۍ لاندې وخوړله نو د مازدیګر ټیم دی له خیره سره خیږو به د مخامخ درې ته نو تاسې ولاګ را سره تعقیب کړئ چې د دې درې ښایست له لوړې خوا ووینئ نو بیا به تاسې پوه شئ چې دا دره څونه شنه ده او څونه غټ غټ غرونه یې دي څونه ښایست لري دا دانګام دره نو راځئ له خیره سره ولاګ تعقیب کړئ په دې خوا باندې سړی شوی ځغلي حرکت مو وکئ مخ پر لوړه خوا باندې واقعیت چې بس افغانستان ښکلی دی چې څوک یې نه مني نو بس دا ولاګ دې وګوري چې افغانستان څونه ښایست لري نو ولاګ تعقیب کړئ له خیره سره تر ډېره اندازې پرې مو کس دی چې وخیږو کمال د دې سړک دی که دا سړک نه وای فکر نه کوم چې موږ دې ځای ته را رسېدلي وای جواري دی جواري بس د دې ځای خلک ډېر جواري کري هر ځای چې ووینې جواري لاندې به وینئ چې ډېره په لوړه باندې خیږو خدای دې وکړي چې سړک جوړي تېر وارې چې موږ راغلي وو خو د دانګام سړک جوړ و ځای ځای پکښې خراب نو چې اوس بیا نوی دا اوبو موبو وړی نه دا مازدیګر ټیم دی خلک بس ناست دي په دې سیل کوي د درې لاندې نږدې چې د چا کورونه وي بس روان یي ځینې ځایونه چې دي په لار کې لکه دا د تازه اوبو خراب کړي دي د سږ کال باران و کنې تېر وارې چې موږ راغلو اکثریت ځایونه روغ
لوړ سر ته به وخیږو او که چیرې لاره خرابه سوې وه نو بیا به چا څونه ځای لاره سم وي تر هغه ځایه به ولاړ شو. نور خو وینې په داسې ځایو باندې راوختلو. بیخي په دا ځینې ځایو کې اوس ښکارېږي پر غرو باندې وریځ ده. ما هم ټول لار فکر په لاره کې دی. ته وګورئ دی مخامخ غره ته وګورئ دی وریځ ته وګورئ څونه ښایسته منظره ده. دا اوبه یخې دي؟ د څښلو دي؟ د څښلو اوبه دي؟ ته په یو شي کې لږ راکړئ چې ویې څښو. په چشکې بیا راکړئ. کولر په سر کې راکړئ صحیح دی چې ویې څښو. کوچنیان دي نو دلته دا چینو څه اوبه وړي. کورونه مو نږدې دي؟ کورونه مو دي نږدې؟ ښه ډېره مننه جنتي سې ماشاءالله. اوبه د په پیسو ورکوئ؟ نه اوبه په پیسو نه ورکوئ، داسې راکړئ بینشۍ ته ځئ. بینشۍ ته ځو نو ته موږ ته یې پیسې درکړو. که 10 روپۍ نه وې راسره هغه د دې ماما څه دی ماما ودرېږه نه حملې مه وایي. ماما ودرېږه زه یې درکوم. جنګ مه کوئ لږی لمبۍ ورنکړئ. جنګ مه کوئ. څونه پاره یاست؟ څونه پاره یاست؟ 1 2 3 4 5 نفره یاست. دا 50 به درکړمه. دا 50 به درکړمه. 10 روپۍ ستاسو د ټول صحیح دی؟ هغه 2 کیچي واړه غټ 5 بس هغه ټاکچې مه شور هغه نه غواړي. هغه په پیسو نه پوهېږي. د ظالم زامنو څونه په پیسو پوهېږي. دا شلی ستی د دواړو صحیح دی؟ اوس خوشحاله یاست؟ ټوله وخاندئ وایي. اوس نو کوچنیان دي ټولو پیسې په کار دي نه دی؟ وایي پیسې راکړه بس. پیسې مې ورکړلې. خوشحاله سوي به وي نو چې کوچنیان خوشحاله وي بس صحیح دی. دنیا داسې حال دی د سړک ډېر په احتیاط به پورته کېږي دلته. دا بیخي خراب سوی دی. مخکې دا اکثریت دا ځایونه ډامبر و صحیح و. راورسېدو. نه پوهېږم چې بله وارې موږ کوم ځای ته راغلي وو. ښته درېدلي وو نو دې وارې تر هغه باندې مو مزل راپورته کړی. بل وارې لا تر دې ځایه نه وو راغلي. دې وارې ډېر لوړ راوختو. داسې ورته وګورئ. موږ تقریبا چې هغه اول سر کې مو ویډیو شروع کړه هغه اولنی سړک وه. نه پوهېږم چې هغه ځای و که کوم ځای و خو له ډېره لاندې ځایه سره راپورته سو. نو دا چې دی د کیمپینګ ځای دی. که څوک غواړي چې د افغانستان څخه خوند واخلي نو دلته دې راسي. خیمې دې راوړي 1 شپه نه 2 3 4 چې ښه پسه راولې دلته او امکانات د ژوند در سره وي. ښه تکړه موټر در سره وي نو فکر کوم دې خواته دا داسې خیمې ماته معلومیږي دا نو چې دا هغه د ډیورنډ لاین څه پرسونل دي او سیلانیان دي ټوریسټان دي څوک دي خو درک نه معلومیږي. خو داسې امکانات چې څوک برابر کړي دلته فکر کوم ډېر خوند به پر واخلي. یو 4-5 ورځې دلته پاته سي په دې ساحه کې په دې غرو کې وګرځېږي او سهار وختي چې دلته څوک راپورته سي د دې درې به زه فکر کوم چې ډېر ښایسته یو فضا به وي. نو موږ له دې ځای څخه خوند اخلو. تاسو راسره پاته سئ ولاګ راسره تعقیب کړئ. امکان لري چې هغې ساحې ته هم ولاړ شو. له دې بعده به دورې ولاړ شو دغسې نو حرکت مو وکئ. قرار به ځي چې په دغه کې مې ملا خوږېږي. ښه
نو خیجو له خیره سره لوړ یو څو ګولایانې نور هم لوړ خیجو نو ډېر ښایسته هوا ده. نو په دې سندروب کې راووتم همالته دې لارې څه به خوند واخلم، ورته وګورئ داسې خطرناکه لار ده، شاته ورته وګورئ. موټر ډېر په تکلیف خیږي، داسې اسان هم فکر مو ورته کوئ چې په ویډیو کې څنګه اساني ده. هغه ځای مو دغه کوي. سلام علیکم. ستړی مه شئ، څنګه یاست؟ طبیعت مو ښه دی؟ سارا کم جوړاوه چې شی ورکوئ لږ لږ. داسې اخوا د موټر د ګرځېدو لاره شته؟ شته دی، ډېره ښه لار ده. ښه. او دلته دا سړک کوله شپه خو نه کوئ؟ نه شپه چې کوي چیرې به سړی کوي؟ شپه تاسو خوراک شی شته؟ نه دا څه شی دی؟ هلته پیرهدار هم دی، نه هلته سکول دی. ښه ښه. او ټول قنداریان چې دي دلته به راتله دغه دغه ځینو کې به شپې کولې. نو لاره چیرې ورغلې؟ قالینو کې خوري دي ښه باقاعده. ښه لاره هغه ځای. نو دا نفر وایي دلته بس کولی شي چې څوک شپه تېره کړي. نو وبه ګورو چې څنګه ځای دی. چې ورته وګورئ دره مو ټوله را کراس کړه. دوکان دی دلته یو کوچنی په دې ځای کې. نو ته راځئ چې دلته یې وارې تاسو دا موټر دغه بغل ته ودرو. نو راغلو تاسو دلته له خیره سره ښایسته ځای دی. وایي موټر لاره فکر کومه دا هغه ده چې ورغلې ده. نو دې خوا ته بیا دا بله دره ده، ورته وګورئ داسې کورونه دي دلته، د ماشومان هم ګرځي په دې ځای کې. نو ما چې کوم خواهش کړی و چې مال دا د کیمپینګ ځای دی، نو واقعیت هم چې د کیمپینګ ځای دی. څنګه یې وروره جوړ؟ طبیعت ښه دی؟ په خیر یې؟ صحت ښه دی؟ جوړ یې؟ ستا دا دوکان دی؟ ښه. چش لرې د خوراک؟ لکه چش هر شی. دا په دې ځای کې یو دوکان دی، نو فکر کوم ځینې میله وال ورته راځي. هوټلې موټلې او دا شیان بسکیټ او دا شیان به فکر کوم لري. نو دغه کیمپینګ خوا ته راغلم، وبې ګورمه چې څنګه ځای دی، که د شپې لپاره مناسب ځای و شپه به دلې تېره کړو. په دې خاطر وایم چې د شپې به هم دلته ډېره ښه هوا یو نوې تجربه یا نوې اکسپیرینس به وي چې داسې په سیلاني ځای کې په افغانستان کې شپه تېروې. خیمې، دروازه یې ده کې پرده، زنځیر ور خلاص کړه چې ورننه. تور تاریکه ده پکښې کې، تاریکه ده. نور فکر کوم دا ځینې دغسې خالي دي، شی می نه دي پکښې. او د کولر ځای هم پکښې کې ده، تاریکه ده پکښې کې. دا فکر کومه وایي دا مکتب دی. نو اوس به شاګردان وي یا به څه خبره وي، ځکه دا خیمې چې دي دا د یونیسف دي. نو دا مکتب دی. نو اوس به د شپې خو نو په مکتب کې شاګردان څوک نه وي. نو بهترین ځای دی د میلې لپاره. سهار وختي راکښېنې ډېر خوند به کوي. ځو داسې خوندور باران سو د دانګام د غرو په څوکو کې. ښه باد هم ورسره دی، وینې چې بیخي یې لوند کړم. داسې باران دی چې څه درته ووایم، چې په ژمي مې داسې خوندور باران نه دی لیدلی. اوه اوه اوه. نو بالاخره باران شروع سو. د دانګام د غرو پر سر باندې د باران دا ښایسته غټ رڼه څاڅکي. نو هغه وریځ خو بیخي پر غرو پرته ده. نو بالاخره فیصله مو دا وکړه چې په دې ځای کې نه پاتېږو، په دې خاطر چې یوازینۍ پاټۍ به دلته یو موږ چې پاته سو، او بل موږ د شپې لپاره امادګي نه ده نیولې. د خوراک سامان مو تر غرمې پورې راوړی و، هغه غرمه را سره خلاص سو. نو بهتره خبره به دا وي چې ولاړ شو بیرته. نو د دانګام د غرو له سرو څخه ما ته د دې ولاګ په پای کې راکړئ اجازه.
هر چیرې چې یاست وخت ولرئ د الله په امان